Learn the basic English words and sentences and try to practice all these. get up get up ویل کېږي ملګرو پاسېدل get up مطلب دی پاسېدل د مثال په ډول I get up early in the morning I get up early in the morning زه سهار وختي پاسېږم زه سهار وختي پاسېږم early ویل کېږي وختي ته او morning ویل کېږي سهار ته ablution ویل کېږي ملګرو اودس کول ablution اودس کول د مثال په ډول I do ablution زه اودس کوم mask ویل کېږي جومات ته د مثال په ډول I go to mosque زه جومات ته ځم perform ویل کېږي ملګرو ادا کول perform مطلب دا دی ادا کول د مثال په ډول I perform prayer زه لمونځ ادا کوم یعنی کوم recite ویل کېږي ملګرو تلاوت کول recite مطلب دا دی تلاوت کول د مثال په ډول I recite the holy Quran زه د قرآن تلاوت کوم exercise ویل کېږي ملګرو تمرین کول د مثال په ډول I do morning exercise زه د سهار تمرین کوم bathe ویل کېږي غسل ته bathe مطلب دا دی غسل د مثال په ډول I take a bath زه غسل کوم put on ویل کېږي اغوستلو ته اغوستل د مثال په ډول I put on the clothes زه کالي اغوندم prepare مطلب دی ځان تیارول د مثال په ډول I prepare myself for school زه د سکول لپاره ځان تیاروم breakfast ملګرو دا زیاتره وخت خلک وایي چې breakfast نه ویل کېږي دا ویل کېږي breakfast مطلب دا دی ناشته کول د سهار د مثال په ډول I have breakfast زه د سهار ناشته کوم سیده دلته do نه استعمالیږي دلته استعمالیږي have چې کله هم تاسو وایي زه د سهار ناشته کوم یا د غرمې ناشته کوم یا د ماخوستن ناشته کوم نو تاسو به وایي چې I have breakfast یا I have lunch I have dinner سیده داسې به تاسو وایي friends ویل کېږي ملګري د مثال په ډول I meet my friends زه ملګرو سره ملاویږم کم ویل کېږي راتلل کم مطلب دا دی راتلل د مثال په ډول I come to home زه کور ته راځم relax ویل کېږي آرام کول د مثال په ډول I relax for a while زه د یو څه وخت لپاره آرام کوم ګورئ I relax زه آرام کوم for a while د یو څه وخت لپاره for a while ویل کېږي د یو څه وخت لپاره drink ویل کېږي ملګرو څښل د مثال په ډول then I drink tea بیا زه چای څښم then ویل کېږي بیا مطلب بیا زه چای څښم then I drink tea صحیح دی finally مطلب بالاخره مطلب په اخره کې finally I go to bed بالاخره زه بسترې ته ځم thank you so much for watching this video ملګرو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي دا ویډیو سره حتما لایک کړئ یا کوم سوال پوښتنه لرئ نو تاسو په کمنټ کې کولی شئ thank you so much for watching this video